په میدان وردګ ولایت کې د یوه معیاري هوټل پرانیسته وشوه. د میدان ښار ښاروالۍ له لورې په مرکز میدان ښار کې د یوه معیاري 15 پوړیز هوټل ودانۍ پرانیستل شوه. دغه د 15 ستوریز هوټل میدان ښار کې نوې پرانیسته وسوله او نن موږ تاسې د پرانیستې شاهدانو. دا تقریبا د 15 نه تر 10 لک افغانۍ مصارف یې سوي دي. صرف هغه تجهیزات چې د هوټل لپاره پکارېږي په هغو باندې دغونه مصارف سوي دي. نو د تعمیر مصارف خو جدا دي چې هغه مخکې د ښاروالۍ له بودیجې جوړ سوی او دغه د یو سرمایهدار یو سرمایه‌ګزار لخوا نه 15 نه تر 10 لک افغانۍ مصارف یې سوي دي چې ټول سهولتونه پکې اماده دي. د میدان وردګ ولایت والي وایي موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې د نورو ورته پروژو پرانیسته هم وکړو. هغه زیاته کړه د بیا رغونې په برخه کې به نږدې وخت کې په میدان ښار کې نوي بدلونونه راشي او له سوداګرو یې وغوښتل چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي او دوی ته یې د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړ. نو اوس د دې جملې څخه یو دغه خدمت ده چې موږ تاسې نن وینو چې په دغه میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار په دغه کې دغه هوټل افتتاح کیږي. دې نه به انشاءالله د دې فایده ټولو ته معلومه ده چې د موږ تاسې هیوادوال بلکې دا د جنوبي ولایاتو باندې یو مهم جکې جوړ شوی ده. له دې نه به انشاءالله ټول خلک برخمن کیږي او ورسره زه تاسو ته یو زیری درکوم انشاءالله چې پرون موږ مجلس وکړو. دغه د ولایت کې بعضې داسې کارونه چې هغه موانع و موږ ته چې څنګه وکولی سو چې موږ د عام المنفعه کارونه مثال خبره کوم لکه ترمینل جوړول یا داسې هوټلونه جوړول شفاخانې جوړول څنګه وکولی سو چې دا جوړ کړو. بعضې یو څه موانع وو خو پرون د ښاروالي هغه عمومي مسؤل اخندزاده صاحب راغلی و. الله دې دوی ته خیر ورکړي. موږ سره یې پوره وعده وکړله چې زه به انشاءالله په 6 میاشتو کې د دې میدان وردګو د ولایت د میدان ښار نقشه انشاءالله بدلوو. یعنی معنا دومره پرمختګ او آبادي به وکړو چې ډېر تغییرات به راولو. نو موږ له دې ټولو په هغه پرون مجلس کې هم بعضې ملګري نه وو لکه څنګه چې دا اوس دلته راغلي دي. له دې ټولو څخه خواهش کوم او د موږ انشاءالله د ولس ته دا ډاډ ورکوم که په هر ریاست کې دي نو هغه په خپلو کارو کې ډېر صادقانه دي او کوشش کوي. شپه ورځ موږ ولسوالان هم وینو رئیسان هم وینو چې شپه ورځ کوشش کوي چې څنګه وکولی شي دغه میدان وردګو ولایت د ولس ته خدمات وړاندې کړي. د ما له د ولس څخه بالخصوص د تاجرانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه تاجران دې ته را دعوت کړي چې دلته په دغه ولایت کې په دغه ښار کې خپله پانګونه وکړي. که هغه په هره برخه کې وي، شفاخانې په برخه کې وي، شفاخانې جوړول وي، فابریکې جوړول وي، هوټلونه جوړول وي. نو په دغه کې د ما له دې تاجرانو څخه د راغلو تاجرانو د دغه ولایت د تاجرانو څخه دغه غوښتنه ده چې خلک دې ته راجلب کړي او دعوت یې کړي. ځکه دا یو داسې یو ولایت ده په داسې ځای کې پروته موقعیت لري چې یو څه دعوت ورکړی شي خلکو ته چې دا د میدان ښار چې ده دا د کابل دروازه ده او الحمدلله دغه عمومي سړک هم پوخ سو او ورسره تاسې به دا اعلان اورېدلی چې د شورای وزیرانو کې هم دا پریکړه وسوله دا تصویب څه چې دا دو سرکه دا بل سرک به ورسره جوړیږي. نو چې کله دوم سرک هم جوړ سو دا یو سرک هم قیر سو دا بل هم جوړ سو نو بیا خو دا عین داسې سو لکه کابل او هغه کوم سهولتونه چې دي یعنې نسبتا کابل کې څومره چې خرچي دي هغه به دلته دومره نه وي. او تاسو ته زه ډاډ درکوم چې د موږ د ولایت مقام نه ونیسه تر یو عادي مجاهده پورې که د حوزې مسؤل ده، که د ولسوالۍ مسؤل ده، که د ښاروال صاحب ده، که قمندان صاحب ده، رئیسان دي، ټول به په دې کې تاسو سره انشاءالله پوره همکار وي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان هم له ټولو سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل ولایت کې پانګونه وکړي او په نږدې راتلونکي کې به په دې ولایت کې نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. او د میدان ښار پر ولس باندې دا غږ کوو چې میدان ښار یې نوم ده خو میدان شته ښار نشته. هغه وجه دا ده چې زموږ سرمایهداران موږ ته ټول معلوم دي پر بیابان باندې. موږ غواړو چې خپل ولس او خپلو سرمایهدارانو ته اطمینان ورکړو چې راسئ زموږ په خپل ولایت کې سرمایه ګزاري وکړي، پانګونه وکړي. موږ شپه ورځ په خدمت کې یو. تقریبا د امنیتي چارو دپاره په زراو تشکیل درکول شوی ده. ټول ترتیب برابر ده. انشاءالله که څه ستونزه وه موږ شپه ورځ ستاسې په خدمت کې یو. حوزې راته اضافه کېږي
ولس مو اضافه کېږي ورځ په ورځ باندې. نو له ټول ولس څخه دا غواړو چې زموږ په خپل ولایت کې زموږ پانګوال پانګې وکړي او تجارتي معاملې وکړي، موږ یې په امنیت کې یو. یو داسې خبره لکه والي صاحب او معاون صاحب ټول ملګري ناست دي، تقریبا له اروپا څخه یو څوک راغلی و چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د یو کینسر هسپتال جوړ کړو، لکه په پاکستان په لاهور کې چې عمران خان جوړ کړی دی. د حاجي والي صاحب او د معاون صاحب زموږ د ټولې ادارې په کوشش باندې له خلکو سره موږ کښېناستو. دوی 1.5 سنچري به مځکه غوښته چې موږ دلته هسپتال جوړ کړو، پارکینګ یې د ښاروالیو د ټولو شیانو موږ پرون 248 جري به مځکه دا خلکو ته برابره کړه. نو دا غواړو چې انشاءالله د میدان وردګو ولایت ټول ولس ته دا ډاډ ورکړو چې په دې کې زموږ سره همکاري وکړي او مطمئن اوسئ چې زموږ وس انشاءالله تر هغو پورې امنیتي چارې تشکیل مو ورځ په ورځ اضافه کېږي، ستاسې په خدمت کې د شپې او د ورځې دروازې مو ستاسې پر مخ باندې خلاصې دي. نو نور وخت خو کوتا ده. نو دغه یو زیری هم درکوو چې والي صاحب محترم او معاون صاحب او ټوله اداره په دې لګیا ده چې انشاءالله په میدان وردګو ولایت کې به داسې شفاخانې او داسې ترتیب جوړېږي. ماخستان هم زه تللی وم، بیا له خلکو سره کښېناستم، د والي صاحب په هدایت هغه د جي پي ایس نقطې مې ورکړې، د مځکې ترتیب مو دغه کوي. نو انشاءالله تاسې همکاري را سره وکړئ، صرف په ولس باندې دا غږ کوو چې دا خپلې پانګونې او خپل تجارتونه له موږ سره په خپل ولایت کې وکړي. د یادونې وړ ده چې واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو سره هم مهاله په هیواد کې د بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.